سلامونه بیا هم په خیر راغلی. د فروشان د برخې لوستونه دي جرمني په پښتو باندې افغان جرمن انفو. د لومړۍ برخې لومړۍ پوښتنه ده. لومړۍ پوښتنه د څلورو نمرو ده. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden? Ein Radweg, یوه د بایسکلونو لاره، auf dem eine Gruppe von Kindern fährt، په دې باندې ځینې ماشومان یا یو څو ماشومان بایسکل چلوي، پای ته رسیږي. یعنی د بایسکل چلونې یو خط ده، یو ځغاستلیکه ده، هغه ختمیږي. نو womit muss gerechnet werden، د څه شي حساب باید سوی وي کله چې دا سړک پای ته رسیږي، څه پیښیدونکي کیدای شي. Dass die Kinder absteigen und warten bis alles frei ist، ماشومان د خپلو بایسکلونو نه کته کیږي او ودرېږي تر څو پورې چې ټول جای خالی وي. نه. Dass die Kinder zu weit in die Fahrbahn kommen، کیدای شي چې ماشومان سړک ته راوړي، د موټرونو سړک ته. Dass die Kinder bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln، او یا هم داسې چې بیخي پام نه وي دلته د بایسکل چلونې سړک پای ته رسېدلی ده، یو دفعه عمومي سړک ته راوړي. هو دا دواړه هغه برخې دي چې کیدای شي ماشومان وکوي. دلته احتیاطي جنبه باید پام کې ونیول شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. جواب سم دی. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht. یو څوک یا یو کس هغه معلوله ده یا معیوبه ده په ټایرداره څوکۍ کې ناسته او غواړي د سړک د یوې څنډې نه بلې څنډې ته لاړ شي. Mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden، هغه نسی کولای دغه پوله چې د سړک او د پلی تلونکو کسانو د پټې ترمنځ ده، په دې پوله باندې خپله څوکۍ د ټایرداره څوکۍ جګه کړي. Den Gehweg zu erreichen، هغې پورې چې دی سړک نه ووځي او د پلی تلونکو کسانو پټې ته یا هماغه لارې ته ورسي. Wie verhalten Sie sich، تاسو څه چل کوئ؟ لنډه، یو کس ته معیوب ده، هغه د ټایرکداره یا ټایر لرونکې څوکۍ باندې ناسته، سړک نه تیریږي، خو د سړک او د پلی تلونکو کسانو لاره منځ کې یوه بورډشټاین یا پوله ده، هغه پوله نشي کولی دا معیوب کس ترې نه تیر شي. نو تاسو څه کوئ؟ Ich halte und schalte die Warnblinkanlagen ein، زه موټر ودرومه او هغه څلور خبرتیایي څراغونه د موټر چالانوم. هو. Ich hupe und fahre die Person herum، زه ارنډ کوم او د نفر نه تیریږم دې کس نه. نه، هیڅکله نه. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl، زه د موټر مې چې ودروه، د موټر څلور چراغونه مې چالان کړه، معنا دا ورکوي چې دلته څه پیښ شوي دي. نو رستني موټرونه یا شاتني موټرونه هغه هم پوهیږي. Ich steige، پس د هغې نه زه د خپل موټر نه کته کیږم او راځم دغې سړي سره یا دغه معیوب کس سره چې هغه که ښځه ده که نر ده، هر څوک چې ده، مرسته کومه تر څو پورې د سړک نه واوړي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده، یو انځوریزه پوښتنه ده. په انځور کې ګورو چې د ریل پټلۍ یا د ریل تمځای ده او موټر دی. ګورو پوښتنې ته راځو. Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen؟ کومو کړنو ته مو باید وختي لا فکر کړی وي په داسې ځایونو کې. Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelle Inseln، پلی تلونکي کسان کیدای شي د دې خوا نه رامنډه کړي او یو وار راسي دلته د اوبان یا هماغه ټرام ته د ختلو دپاره. هو. Fußgänger warten bis die Fahrbahn frei ist، پلی تلونکي کسان کیدای شي دلته کیدای نه، یعنی دلته دریږي تر څو پورې موټرونه لاړ شي او بیا راځي دلته. نه، دا احتیاطي جنبه نه ده. Fußgänger verlassen die Haltestelle Inseln unachtsam،
پلیت لرونکي کسان پرته له دې نه چې فکر وکړي چې موټر را روان دی یو ور منډه کوي د دې سر د دې ته هغه وایي هلته انزل دې ته وایي د دې ځای نه را منډه کوي دې خواته سرک ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. womit müssen Sie rechnen؟ د څه شي حساب باید وکوئ wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren کله چې پلیت لرونکي کسان سړک نه اوړي. Fußgänger können unachtsam sein کیدای شي پاملرنه ونه کړي د پلیت لرونکي کسان همداسې بې اختیاره تیر سي. Fußgänger können auf halbem Weg umkehren پلیت لرونکي کسان کیدای شي په پټي باندې تر یو ځایه پورې راسي بیرته تاوسي د سړک نه. ته به فکر کوي چې هغه لاړه تیر شو خو هغه بیرته راتاویږي. Fußgänger können plötzlich stehen bleiben دغه پلیت لرونکي کسان کیدای شي د سړک منځ کې یو دفعه ودرېږي. هو دا درې واړه سم دي. پنځمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahn gefährlich؟ کومې هغه ناسمې کړنې کیدای شي ډېر خطرناکه تمامي شي کله چې مونږه په یو سم او سیده سړک باندې د بل موټر نه تیریږو. Der eigenen Überholweg wird zu lang eingeschätzt هغه کله چې مونږ د موټر نه مخکې کیږو د مخکې کېدو لاره ډېره اوږده فکر کړی وي. کله چې مونږ اوږده فکر وکړو بیا په دې ته پام وي چې ولا زه باید احتیاط وکوم ځکه مخامخ نه ډېر زر موټر راتلی شي. نه دا احتیاطي جنبه ده دلته یعنی نو کله چې سړی ورخطا وي داسې فکر نشي کولی. Die Entfernung einer entgekommenen Fahrzeug wird zu groß eingeschätzt د را روان موټر فاصله داسې فکر کوي سړی هغه ډېر لرې ده خو نه دې ته پام وي چې هغه موټر که خونه را روان ده ته ولاړ نه خو ته ورته روانې ډېر زر سره نږدې کېږي. Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt د یو موټر نه د مخکې کېدو لاره د ډېر لنډ فکر کوي چې دا موټر ولاړ دی زه راځم او دنه مخکې کېږم حالانکه کله چې ته روانې دا موټر هم روان ده څومره چې ته روانېږي هماغومره هغه هم روانېږي یعنې دا لاره اوږدېږي دومره زر سړی نسی مخکې کېدلی. هو دا دواړه سم دي. شپږمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو انځور ته. انځور کې ګورو چې 20 کیلومتره یا 30 کیلومتره په ساعت کې موټر روان ده د استوګنځایونو ترمنځ. پوښتنې ته ځو. Das Motorrad womit müssen Sie rechnen دلته د کومې کړنې حساب مو باید کړی وي چې څه پیښېدونکي دي یا کېدای شي. Das Motorrad konnte nach links ausscheren دغه موټر چلوونکی کېدای شي یو دفعه دې خواته راسي چپ لاس ته راواوړي. هو. Fußgänger könnten vor dem Transport die Fahrbahn überqueren دغه دلته چې کوم کسان دي کېدای شي یو دفعه راواوړي سړک ته. هو. Die Personen neben dem Transporter könnten weiter auf die Fahrbahn treten دغه کس چې دلته د ترانسپورټ یا د موټر سره ولاړ دی کېدای شي یو دفعه د سړک منځ ته راواوړي. هو دا هم سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. یوه ویډیویي پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې 30 کیلومتره په ساعت کې اجازه ده په دې سړک باندې مخامخ روان یو شاته هم بل موټر را روان ده مخامخ لاره هم بنده ده ځکه موټر را روان دي. دلته مو پام وي سپی راغی یو ور سپی راواوښته سړک ته. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich richtig jetzt؟ اوس څنګه سم چلند کوئ؟ Ich halte das Lenkrad gerade und fest. زه شترنګ کلک او نیسم او مخامخ ځمه نه دې خوا راځم او نه هم دې خوا راځم. که هره خواته زه شترنګ ووهم دواړه خواته نقص کېږي. دې خواته لوی موټر را روان ده که زه شترنګ ووهم دې خواته د شاتنی موټر هم راځي ما پسې کېدای شي دلته ترافیکي پیښه رامنځته شي. Ich weiche nach rechts aus زه راسته خواته شترنګ وهم نه. Ich weiche nach links aus چپ لاس ته شترنګ وهم نه. یو هم نه کوي فقط شترنګ به کلک نیسي او مخامخ به ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigen Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen؟ کله چې یو کس الکول یا نشهیي توکي کارولی وي چی شی کولی شي ډېر په لنډه موده کې زموږ دا نشه والوځوي او بیرته مونږ هغه توانایي لاسته راوړو چې مونږ موټر وچلوو یعنی په هوش باندې راشي او موټر وچلوي.
چی شی باید وخورو یا چی شی باید وکړو چې ډیر زر زه بیرته په ست سمه. durch gar nichts. هیڅ چی شی نسی کولی تا ډیر زر په ست باندې کی. بس خلاص. کله چې نشئی توکي وکارول سو باید موټر ونه چلول سي. نهمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده in welchen Fällen müssen Sie blinken. کله تاسو باید خپل اشاره ووهئ او د حرکت مسیر مو وښیئ چې کومه خواته ځئ. vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren. کله چې تاسو غواړئ د یو موټر نه مخکې سئ او یا هم د یو موټر یا بلې خواته لاړ سئ. دویم beim Verlassen einer abgeknickten Vorfahrt in gerade Richtung. هغه سرکونه چې کجګردي یا هم ګولایي لري خو بل سرک مخامخ تللی وي، لکه دا سرک عمومي سرک داسې راځي او بل سرک هم داسې مخامخ تللی. کله چې ته دغه سرک نه عمومي سرک نه فرعي سرک ته مخامخ ځې هم باید زه اشاره وهم نه. کله چې ته د عمومي سرک نه فرعي سرک ته او هغه فرعي سرک داسې مخامخ تللی وي او عمومي سرک تاویږي، کله چې ته مخامخ ځې کولی شې چې اشاره ونه وهې. vor dem Wiedereinordnung nach dem Überholen. کله چې ته د یو موټر نه مخکې سولې اشاره به وهې او کله چې ته بیرته راننوځې هم اشاره به وهې. هو دې دواړو حالاتو کې. لسمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه د ویډیو ته راځو. ویډیو به ګورو. دننه په ښار کې سو یو سرک بند ده، مخامخ ځو. دلته دا سرک ټول بند ده. ما نه شاته دلته بوس را روان دی. زه به څه کوم؟ ما اشاره وهلې ده خو زه غواړم دې خواته رسم، بیا هم نه کېږي ځکه دا سرک بند ده. پوښتنې ته راځو. دا پوښتنه تکراري هم ده. Sie möchten an der Kreuzung nach rechts abbiegen. تاسو غواړئ په دغه څلور لارې کې یا همدغه ځای کې چپ لاسته راسته لاسته وبخئ لاړ شئ. Wie verhalten Sie sich richtig? څنګه سم چلند کوئ؟ اوس خو دا لاره بنده ده، څه کوئ؟ Ich lenke deutlich nach rechts und schaffe dadurch eine Lücke im rechten Fahrstreifen. زه څونه چې کېږي راسته لاسته شترنګ وهم او دلته ودرېږم، دلته زه یو خالیګاه یا تشه پیدا کوم او ننوځم. نه، ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen. زه د خپلو تاویدو نه دلته تېرېږم ځکه که څومره زه دلته ودرېږم ماته دوی لاره رانه کي، نور هم دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي. کېدای شي دلته زه مخامخ لاړ سم او د دې ځای نه بیرته راسم مخامخ تاو سم، نو هره خوا نه خپل منزل ته زه رسېدی سم. Ich warte bis alle Fahrzeuge vorbeigefahren sind und wechsel dann in den rechten Fahrstreifen. زه دغلته ودرېږم تر څو پورې چې دا سرک خالي کېږي او بیا دلته راځم، بیا هم هماغه خبره د ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نه، یوازې زه د خپلو تاوېدلو نه دلته تېرېږم او زما مخامخ یا دې خواته تاوېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? کله باید تاسو د ریل پټلۍ د اوښتلو نه مخکې دلته ودرېږئ. Wenn sich die Schranken senken. کله چې دا موانع راکته کېږي یا دا لرګی یا هر شی چې د سور او سپین چې راکته کېږي او تاسو نه پرېږدي یا تاسو ته اجازه نه درکوي چې نور لاړ شئ مخکې. هو. Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet. کله چې هغه سره اشاره د ریل په پټلۍ باندې یا د ریل د پټلۍ تېرېدلو وخت کې هلته چالانېږي. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiße, rote-weiße Fahne schwenkt. کله چې هغه کس مسؤل کس لکه دلته داسې نفر ولاړ ده، سره سپین دغه بیرق لاس کې ده او دا تاسو ته خوځوي، دې وخت کې هم باید تاسو ودرېږئ. هو، da هم سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دولسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. انځور ته راځو. په انځور کې ګورو چې په یو څلور لارې کې یاستو. د څلور لارې کې څلور واړه موټرونه دي. یو په بل باندې د لومړیتوب حق باید دلته پلی کړي. اوس دلته زه په ده باندې لومړیتوب لرم، دی په دې باندې لري، دا موټر په ده باندې لري. یو نفر باید دلته د خپل لومړیتوب نه تیر سي تر څو وکولی سي موټرونه دلته حرکت وکړي. که هر یو وایي چې زه لومړیتوب لرم او هر یو مخکې حرکت وکړي، دلته ګڼه ګوڼه رامنځته کېږي، کېدای سي پیښه وسي. نو alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. ټول دغه موټرونه د یو څو ثانیو نه را دې خوا دلته ولاړ دي. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? اوس به څنګه دلته چلند کوي؟
Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt. زه دلته واضحه په خپل لاس باندې نورو موټرونو ته اشاره کوم چې زه نه غواړم دلته خپل لومړیتوب باندې پابندي وکم او فشار راوړم او ووایم چې زه لومړیتوب لرم، یعنی زه د خپل لومړیتوب نه تیریږم. Ich überquere als erster die Kreuzung. زه د ټولو نه مخکې دلته ځم. نه. Ich fahre als erster bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an. زه راځم اول دلته منځ ته ودرېږم او بیا پس د هغې نه مخکې ځم. نه، یوازې دلته به ته ورته وایې چې زه تیریږم خپل لومړیتوب نه، تاسو خپله لاړ شئ. دلته چې یو کس تیر سي بیا یو موټر کولی سي، لکه دا سور موټر کولی سي لاړ سي، دې پسې دا، دې پسې دا، بیا تاسو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Die لسمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. In welchen Fällen müssen Sie an einem Fußgängerüberweg besonders Vorsicht heranfahren? په کوم وخت کې تاسو باید د پلي تلونکو کسانو هغه برګې پټۍ ته رسیږي ډېر احتیاط وکوئ. Wenn ein anderer Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet، کله چې مخکې له تاسو نه یو بل موټر راغلی ده او د دې مخکې ولاړ ده. هو. Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist، کله چې مونږه سم لید نه لرو یا نشو کولی ټوله ساحه ووینو. Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen، کله چې پلي تلونکي کسان غواړي د سړک نه تیر سي. هو، دا درې واړه دلته سم دي. څوارلسمه پوښتنه د 4 نمبرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې مونږ بیا هم ښار کې استو. 50 کیلومتره په ساعت کې ځغاسته ده. دلته ترافیکي اشاره هم ده یا ترافیکي څراغ هم ده. دا هم تکراری پوښتنه ده. ګورو چې د نارنجي یا زیړ څراغ الوزي. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig؟ دا په هغه وخت کې کېدای سي لکه ما وویل په تیرو لستونو کې چې دلته کېدای سي د رخصتي ورځ وي. په دې وخت کې څراغونه بندیږي او یوازې نارنجي څراغونه یا زیړ څراغونه چالان وي، هغه هم اشاره وهي. بیا دلته د ترافیکي لیکدړ اعتبار لري. Ich überquere die Kreuzung zügig da gelb angezeigt wird. او زه دلته راځم تیز تیریږم ځکه اوس خو دا زیړ ده. Na, ich warte an der Haltlinie auf die nächste Grünphase. زه دلته راځم ودرېږم تر هغو پورې چې دا شین سي، څراغ شین سي. دا چراغ نه شین کېږي. ځکه نه شین کېږي د رخصتي ورځ ده. د رخصتۍ په ورځ باندې یوازې زیړ څراغ چالان وي، هغه هم اشارې کوي. Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt. زه کوشش کوم هغه موټرونه چې د راسته خوانه یا چپ خوانه راځي تیریږي په دې سړک باندې هغوی ته لومړیتوب ورکړم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته د چپ په راسته باندې د راسته په چپ باندې د لومړیتوب قانون پلی کیږي. دلته دا بایسکل چلوونکی په موټر سایکل چلوونکی لومړیتوب لري او دا په ما باندې. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. ما ته اجازه شته زه د ده نه مخکې لاړ شم. نه. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. زه باید د موټر سایکل چلوونکي ته اجازه ورکړم چې لاړ شي. هو. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. او زه باید د بایسکل چلوونکي ته اجازه ورکړم چې دا لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ Einbahnstraße ده. د شټراسې نه چې هر څوک راوځي هغه لومړیتوب لري. دلته Ich muss warten. زه باید ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. بیا هم 15مه پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. انځور ته راځو. په انځور کې ګورو چې آسماني رنګه موټر ده او بیا هم بایسکل چلوونکی ده. دلته لومړی بایسکل چلوونکی ځي، ورپسې آسماني رنګه موټر ځي، بیا زه. Der blaue PKW muss mich abbiegen lassen. Na, da ماته اجازه باید راکړي زه لاړ شم. Na, ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه باید دته اجازه ورکړم چې دی لاړ شي. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. زه باید بایسکل چلوونکی ته اجازه ورکړم چې هغه لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 13مه پوښتنه.
Sie fahren in einem so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? کله چې تاسو دا لوحه وینئ وایي تاسو دلته ننوځئ ولو که هم څراغ لګېدلی وي او هم پکې رڼا وي څه کوئ Ich fahre mit Tagfahrlicht. زه د ورځني څراغ سره ځمه نه Ich fahre ohne Licht. زه پرته د څراغه ځمه نه Ich fahre mit Abblendlicht. تل چې کله تاسو تونل ته ننوځئ څو شیانه باید مد نظر ونیسئ چې هغه په تونل کې اجباري دي او په سوالونو کې هر کله راځي رادیو به مو چالانوئ لمریزه عینکې به مو ایسته کوئ او ډیم چراغ به مو چالانوئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun لسمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده worauf weist diese Verkehrszeichen hin دغه ترافیکي لیک نښه تاسو ته څه ښیي څول کله چې څول لیکلي وو دا د ګمرک نښه ده یا د ګمرک لپاره دی auf eine Durchfahrtsverbot د یو سړک نه د تېرېدلو مانع یا دلته اجازه نشته د چې ننوځئ نه auf eine Mautpflichtige Straße د هغه سړک لپاره چې هلته باید تاسو پیسې ورکړئ په هغه سړک چې کله تېرېږئ نه auf eine Zollstelle د ګمرک نښه یا د ګمرک ترافیکي لیک نښه ده هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus? کله چې په ټایرونو کې هوا د هغه لارښوونې نه یا کمه یا زیاته وي څه پیښیږي څه تاثیرات لري Der Schadstoffausstoß nimmt ab. هغه د چاپیریال د ککړېدو مواد لږ تولیدېږي نه Der Reifenabrieb nimmt zu. ټایرونه ډیر زر خوړل کیږي یا ډیر خوړل کیږي Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu. د تیلو مصرف زیاتیږي هو دا سم ده کله چې په ټایرونو کې هوا کمه وي او ستاسو بار پې باندې زیات وي په هغه وخت کې هم ټایرونه زر خرابیږي او هم تیل زیات مصرفیږي کله هم چې تاسو یو نفر موټر ته زیات جیګوئ د اندازې نه یعنی تاسو تل 2 نفر یا 3 نفر په موټر کې سفر کوئ او بیا یو نفر بل نیسئ او اوږد سفر لرئ تل د موټر هوا چیک کړئ دا و د دې برخې پوښتنې او ځوابونه تر بیا ښې چارې